د روحي ویپاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیله د تاسو به روغ جوړ او د صحت په کلیو کې نغښتي وای. درنو لیدونکو او اوریدونکو دا ځل د ویښتانو تویدو ناروغي یا الیپیشیل لاملونه او کورنۍ درملنه در وړاندې کوو. ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. پیژندنه د بې وخته او غیر منظم ګنجیتوب یا ویښتانو تویدنې ته هیر لوز وایي چې طبیعي نوم یې الیپیشیا اریټا دی. د الیپیشیا اریټا د برید لومړی ځای د سر ویښتان دي، خو ځینې وخت په نارینه‌وو کې ګیره او یا هم د وجود نور ویښتان تر اغیز لاندې نیسي. په دې ناروغۍ کې ځینې وخت د سر او ګیرې ویښتان ځای لغړ کیږي او یا ویښتان ټول تویږي. د الیپیشیا اریټا په اړه څو مهم ټکي. لومړی، د الیپیشیا اریټا هر 15 ناروغان د ارثي خواصو پر اساس په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې د کورنۍ کوم غړی او اوس او یا یې هم په تیر کې دغه ناروغي تیره کړې وي نو شونې ده چې نور غړي هم پرې اخته شي. دویم، د ارثي علت ترڅنګ ځینې وخت دغه ناروغي د فشار او ذهني نارامتیا له امله هم رامنځته کیږي. دریم، دغه ناروغي په عمر، جنس او وخت پورې تړاو نه لري، شونې ده چې هر وخت رامنځته شي. د الیپیشیا اریټا لاملونه: لومړی، کله چې د ویښتانو سپینې حجرې د ویښتانو په پولیکلز حجرو برید وکړي نو په پایله کې پولیکلز حجرې له نمو کمزوري کیږي او ګنجیتوب رامنځته کیږي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې سپین کرویات ولې په پولیکلز حجرو برید کوي. دویم، د الیپیشیا اریټا تر ټولو ستر او مهم لامل کورنۍ اړیکې او ارثي خواص او نږدېوالی په ګوته کوي. دریم، حساسیت او د هارمونونو بې نظمي د دغه ناروغۍ بل لامل ګڼل شوی دی. څلورم، وړاندې هم یادونه وشوه چې ذهني فشار، ستونزې، ناراحتي، غم او په پرله پسې ډول روحي ځورېدنه د دې لامل کیږي چې الیپیشیا اریټا رامنځته کړي. کورنۍ درملنه: لومړی، هوږه او پیاز. د توی شوي ویښتانو په ځای یا پوستکي د هوږې او پیازو د اوبو وهل تر اوسه بریالۍ درملنه پیژندل شوې ده. لارې داسې ده چې د پیاز او هوږې جوس وباسئ، د سر او مخ پر هغه ځای یې وموښئ چې ویښتان یې توی شوي دي. دوهم، سوړ یا یخ شین چای، د بادامو غوړ، د ویلنې اوبه، ګبین او د کوپرې غوړ د پسینۍ تاریکې په ډول عملي کړئ چې پایله به یې مثبته وي. اوس په پای کې راځو دې ته چې طبي درملنه یې څه ده. طبي درملنه: د پوستکي او جلدي ناروغان ډاکټران لومړی دا په ګوته کوي چې ولې الیپیشیا اریټا رامنځته شوې ده. له تشخیص وروسته یې لامل تر کار لاندې نیسي او په یوې زماني درملنې سره دغه ناروغي له منځه وړي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي